قدرمنو لیدونکو له مخکنۍ ژمنې سره سم د نن یو ځل بیا راغلی یو د یوه بېوزله ورور کورنۍ ته چې هغه خپله هم مریض ده او د زړه ناروغۍ لري او د زړه دوه والونه یې بند دي، نو د تداوي هم پیسې نه لري او د کورنۍ یوازینی سرپرست هم همدی ده. هیلې د خدمت خیریه بنسټ قدرمنو مسؤلینو او کتونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. قدرمنو لیدونکو له مخکنۍ ژمنې سره سم د نن یو ځل بیا راغلی یو د یوه بېوزله ورور کورنۍ ته چې هغه خپله هم مریض ده او د زړه ناروغۍ لري او د زړه دوه والونه یې بند دي، نو د تداوي هم پیسې نه لري او د کورنۍ یوازینی سرپرست هم همدی ده. نو له ده سره خپل هم خبرې کوو او تاسې به هم انشاءالله د آینده لپاره هم له دغسې مظلومو او مریضو خلکو سره انشاءالله کومکونه جاري ساتئ. نوم دې څه شی ده ورور جان؟ ښه فضل محمد جان، تکلیف و کار و حساب دې څنګه ده؟ تکلیف خو مې دغه تکلیف د څلور کاله مخکې مې ما دا زړه مرض و، ښه نو دوه واله مې بند شوي دي. ښه بیا دغه دوه میاشتې مخکې مې یارې دغه امله پېرله، بیا یې نقصه 3000 افغانۍ وه، نو د موږ د غور په قدرت کې ولاړ کړ. نو بیا یې لادارې وارسې بیا ولوېدمه، بله ورځ مخته ولوېدم، دغه مې معاینات دي د پاکستان، دغه مې د جغرافیا معاینات کړي دي، دا نقصه مې پکې ایښې ده، مینې دا نقصه راچول کېږي، دغه مې اوس کړي دي، دغه مینې دغه معاینات مې دا 2 ورځې کې کړي دي، 3 ورځې کې، بل 2 روپۍ نه بیا راسره بېرته راغلم، دوا یې نه راکوله. دغه د پاکستان معاینات مې بیا ټول بل کم په دغه کې دغه ټول د پاکستان د زړه جراحتونه دي، د زړه معاینات دي. اوس د تکلیف څنګه ده؟ یعنې اوس هم دغسې لکه اوس دا وړیا مې چې تر هغه توته نه شم تللی، والونه مې دواړه بند دي، جواب را کړی دی، وایي ته باید چې د دواړه والونه خلاص کړي. نو اوس یې جواب را کړی دی، بله ورځ یې جواب را کړو. نو دلته خو اتېږي موږ هم د ګټې وټې هم څوک داسې بل نه لري؟ خاص کړي ما د وجې وایه، خو یو ځای مې وغه شهید خو مړ شو، بل ځای مې وروره په ایران کې د نیټ ولا کې د 10 روپۍ قسم ته که ماته راغلي نه کار راسره لري، بل ځای مې راکې جدا شوی ده، یو کوچنی ځای مې داسې کنکلی ده، هغه به وویني، یو بل کوچنی ځای مې ده، چې ولا ښه سړی ده. نو محترمو کتونکو لیدونکو چې تاسې دا کس ولیدو او واقعا هم هغه اسنادو دغه ته چې ګورو د زړه تکلیف لري او مشکلات یې هم زیات دي او اقتصادي مشکل هم لري، نو مصارف هم زیات ورباندې راځي ځکه چې 2 والونه بند دي، نو هغه کوم شی چې امانت تاسې موږ ته رالیږلي دي، نو تر دغه وروره پورې هغه د تاسې امانت موږ رسوو. دغه 10,000 افغانۍ د خدمت خیریه بنسټ لخوا له تا سره کومک شوی ده، نو بس انشاءالله تعالی په آینده کې به هم بیا کومک کوو که د الله رضا وه، نو دعاګانې به ورته کوې، که نه په دې خو د تا څه نه کېږي، خو په هر صورت هغه کمه بیش تداوي به انشاءالله ورباندې وکړې. صحیح ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دغه 10,000 افغانۍ د خدمت خیریه بنسټ لخوا له تاسې سره مرسته شوې ده. نو قدرمنو لیدونکو دغه کس چې تا ولید، نو په آینده کې له تاسو نه غواړو چې د دغسې بېوزلو خلکو سره او مریضو خلکو سره کومک وکړئ. نو د تاسو وخت نه نیسو او بس مننه، خیر اوسې، الله دې اجر درکړي، دعاګانې کوه.